د مهربان او بخښونکي څښتن په پاک او سپېڅلي نامه قدرمنو لیدونکو هیله د جوړ روغ خوښ خوشحاله او د صحت په جامو کې به یاست. سلامونه نیکې هیلې او پیرزوینې مې ومنئ. الله جل جلاله دې وکړي چې ټول ګلونه لیدونکي او زموږ د پاڼې مینوال به روغ جوړ او د صحت په جامو کې یاست. قدرمنو لیدونکو تاسې ما وینئ چې زه الحمدلله روغ جوړ یم، رک روغ یم او له لنډې مودې یا اوږدې مودې وروسته تقریبا 20 میاشتې شاوخوا موږ او تاسې نه وو سره لیدلي. د بند موده بیخي په بریالیتوب او موفقیت باندې الحمدلله سفري شوه. نو ډېر خوشحاله یم له الله تعالی جل جلاله. د الله تعالی را باندې احسان و، د الله تعالی را باندې رحم و کرم و. هر څه چې راځي د الله تعالی له جانبه، خیر او شر د الله تعالی له جانبه ده. نو بس په دې کې به د ما خیر و، د ما د کورنۍ به پکې خیر و، د ما د اولادو بچیانو به پکې خیر و، د ما د والدینو به پکې خیر و. الله تعالی جل جلاله نوم حکیم ده، د الله ذات حکیم ده، د الله تعالی په هر کار کې یو حکمت. نو قدرمنو د بیا لیدو او مجلسونو په هیله انشاءالله یو وارې مې تاسې ته د ډاډ او اطمینان په خاطر باندې یو لنډ کلیپ پورته کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ خوشحاله به یاست. مننه.